مهمې جملې زده کوو د الماني ژبې. کله چې موږ وایو زه د اورګاډي سټیشن ته یعنې بانوف ته روان یم، دلته فرق کوي. او که وایو زه اورګاډي په تمځای یا په اورګاډي سټیشن کې یم، راځئ چې دواړو فرق زده کړو. اول وایو زه روان یم، داسې یا زم، داسې وایو ich gehe zum Bahnhof، ich gehe zum Bahnhof مطلب زم یا روان یم. او که وایو زه د اورګاډي په تمځای کې یم، بیا دا جمله داسې وایو ich bin im Bahnhof، ich bin im Bahnhof، زه په بانوف کې یم. او که وایو ما ته ځان سره څه راوړه، یو چاته موږ وایو که نه ملګري ته ما ته ځان سره څه راوړه، دغه جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ.